پاکستان خو یو ځل بیا سخت او زبردست وشرمېده. په پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د مدرسې یو مولوي صاحب پر خپل 10 کلن زده کوونکي طالب باندې څو ځله جنسي تیری کړی دی. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډېرو رازونو به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د خیبر پښتونخوا ایالت د یوې مدرسې استاد په 11 کلن ماشوم طالب یعنې زده کوونکي باندې 100 ځله جنسي تیری کړی دی. چارواکي وایي پیښه د امام شمس الدین په مدرسه کې رامنځته شوې ده. مولوي له خپلو 3 ملګرو سره یو ځای په 11 کلن ماشوم د 100 ځله څخه زیات جنسي تیری کړی دی، چې د چارواکو په وینا مولوي او ملګرو یې تر هغه په ماشوم جنسي تیری کړی چې د ماشوم له سترګو وینې روانې شوې دي. د پولیسو د ځایي مسؤلینو په وینا د جنسي تیري قرباني ماشوم د ایوب خان طبي کمپلیکس ته لیږدول شوی دی او پولیسو د مولوي ترڅنګ د هغو د ملګرو د نیولو هڅې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې په اسلام آباد ښار کې په یو روان موټر کې هم د ځینو کسانو لخوا پر یوې نجلۍ جنسي تیری او په موټر کې ناروا کار شروع کړی و. او ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې غواړئ چې پاکستان وشرمېږي او لا ذلیله سي، نو حتما دا ویډیو له ډېرو ملګرو سره شریک کړئ تر څو هغوی هم له دغه ویډیو او موضوع څخه خبردار او آګاه اوسي. مننه.